السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. دیروی اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. دې جملو ته غوږ کیدئ. احمد کور ته لاړو. احمد روټۍ وخوړه. احمد جومات ته لاړو. بیا په آخر کې احمد اوده شو. په دې جملو باندې فکر وکړئ. په دې کې څه غلطي شته؟ جی بالکل په دې جملو کې غلطي شته. عام طور چې کله مونږه د چا باره کې خبره کوو نو د هغه نوم بار بار نه استعمالو، بلکې مونږه داسې خبره کوو. صحیح جملې به داسې وي: احمد کور ته لاړو، هغه روټۍ وخوړه، هغه جومات ته لاړو، بیا په آخر کې هغه اوده شو. په دې جملو کې مونږه د احمد په ځای باندې هغه ټکی استعمال کو. په دې جملو کې احمد نوم دی، یعنی ناون دی. ناون مونږ وایو نوم ته، او هغه چې کوم الفاظ په دې کې استعمال شو نو دې ته مونږه پروناون وایو، یعنی دا د نوم په ځای باندې استعمال شو. نو دلته راځو پروناون لا، چې پروناون څه ته وایي. د نوم په ځای چې کوم الفاظ استعمالیږي هغې ته پروناون ویل کیږي، لکه هغه، زه، ته، مونږه وغیره. Pronoun are words that is used instead of noun. Pronoun are words. Pronoun هغه الفاظ دي that is used کوم چې استعمالیږي instead of noun د نوم په ځای، لکه he هغه، she هغه، I زه، you ته. Pronoun د دوه الفاظو نه جوړ شوی دی، پرو او بل ناون. پرو مطلب دی په ځای، ناون د نوم، یعنی د نوم په ځای چې کوم الفاظ استعمالیږي هغې ته پروناون ویل کیږي. په دې ویډیو کې مونږه د نوم په ځای چې کوم الفاظ استعمالیږي هغه وایو. ویډیو ډیره زیاته مهمه ده، نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو. پروناون کې اولنی لفظ دی مونږ سره هی، هغه. هی دا یو پروناون دی کوم چې د نوم په ځای باندې استعمالیږي. دا به مونږ کوم ځای کې استعمالو؟ used for male، د سړي نارینه دپاره استعمالیږي. کله چې مونږ وایو هغه، یعنی یو کس موجود نه وي او د هغه په باره کې مونږ خبره کوو نو مونږ به هی ټکی استعمالو، خو دا به د سړي دپاره استعمالیږي، د ښځې دپاره، د زنانه دپاره دا نشي استعمالیدی. په مثالونو باندې به تاسو ښه پوه شئ، لکه he is going، هغه روان دی، یعنی هغه سړی روان دی. هی به د سړي دپاره استعمالیږي. he is happy، هغه خوشحاله دی. he is my teacher، هغه زما استاد دی. دلته هی د هغه په ځای باندې استعمال شو، یعنی د نوم په ځای استعمال شوی دی، نو دا موږ سره پروناون دی. پروناون کې دویم لفظ دی she، هغه یا هغې. for female د ښځې دپاره استعمالیږي. she به د ښځې دپاره استعمالیږي. د هی معنی هم ده هغه، خو د سړي دپاره به هی استعمالیږي او د ښځې دپاره به she استعمالیږي. لکه she is going، هغه روانه ده. she is happy، هغه خوشحاله ده. she is my teacher، هغه زما استاده ده. په دې کې she لفظ د ښځې دپاره استعمال شو. دریم لفظ دی مونږ سره you، ته یا تاسو. دا به د مخامخ کس دپاره استعمالیږي. person or people being addressed. person یعنی د کس دپاره، people یعنی د خلکو دپاره به دا استعمالیږي. being addressed کوم چې تا ته مخامخ وي، د مخامخ کس دپاره استعمالیږي. لکه you are right، ته صحیح خبره کې. you are right، ته صحیح خبره کې. دلته you استعمال شو د ته دپاره، یعنی د مخامخ کس دپاره. I trust you، زه په تاسو باور کوم، یقین کوم. زه په تاسو باور کوم، یقین کوم. دلته you تاسو. I love you، زه تاسو سره مینه کوم. you مطلب تاسو، خو دلته یاد ساتئ you د یو کس دپاره هم استعمالیږي او د ډیرو دپاره هم استعمالیږي. که ته یو کس ته وایې چې ته
نو هم به یو استعمالی او که ډیرو خلکو ته وې چې تاسو نو هم به یو استعمالی. او د دې نه مخکې چې کوم موږ هی او شي ویل هغه یا هغې نو دا به د یو کس دپاره استعمالیږي. په پروناون کې بل لفظ دی آی، زه، آی، زه. دا استعمالیږي for oneself، د خپل ځان دپاره استعمالیږي. لکه I am fine، I am fine، زه ښه یم. I am happy، I am happy، زه خوشحاله یم. I am studying، زه مطالعه کوم. I am studying، زه مطالعه کوم. په پروناون کې بل لفظ دی وی، مونږه. دا د آی جمع ده، یعنی آی صرف د خپل ځان دپاره استعمالیږي. وی، مونږه، یعنی دا د خپلو ملګرو دپاره چې ډیر کسان یې د هغوی دپاره استعمالیږي. group of people including speaker، د خلکو د ګروپ دپاره استعمالیږي د سپیکر سره، یعنی سپیکر خبرې چې څوک کوي نو د هغه سره د هغه ملګري. د خپل ځان او د خپلو ملګرو دپاره استعمالیږي. لکه we are friends، مونږه ملګري یو. we، مونږه. we are happy، مونږ خوشحاله یو. we are learning، مونږه زده کړه کوو. بل لفظ دی په پروناون کې کوم چې د نوم په ځای استعمالیږي it، دا، it، دا. it، دا for object or animal، دا به استعمالیږي د یو څیز دپاره یا د ځناور دپاره. د بې سا څیزونو دپاره او د ځناورو دپاره استعمالیږي. یعنی کوم څیزونو کې چې سا نه وي د هغې دپاره او د ځناورو دپاره it استعمالیږي. لکه I like it، دا زما خوښ دی. دا څیز چې کوم دی دا به بې سا څیزي، کوم کې چې سا نه وي، لکه مثال کتاب، قلم وغیره. کم څیزونو کې چې سا نه وي. یا د ځناورو دپاره it is mine، دا زما دی. یو څیز دی، بې سا څیز دی یا ځناور دی، ته وایې دا زما دی. it is mine، دا زما دی. it is cold، دا یخ دی. it is cold. بل لفظ دی they، هغوی. plural of he she it، they لفظ استعمالیږي د ډیرو خلکو دپاره. دا جمع ده د he she it، هغه، هغې او دا د دې جمع ده، مطلب د ډیرو دپاره به they استعمالیږي. د ډیرو څیزونو او د خلکو دپاره استعمالیږي. they are friends، هغو دوستان دي، هغوی دوستان دي. they are happy، هغوی خوشحاله دي. they are coming، هغوی را روان دي. دا اووه الفاظ پروناون، یعنی د نوم په ځای چې کوم الفاظ استعمالیږي. د پروناون مختلف قسمونه دي، هغه به موږ د ګریمر په ویډیوز کې تفصیلي ایکسپلین کوو، د هغې وضاحت به کوو. خو دلته صرف دوه قسمه پروناون تاسو وپېژنئ کوم چې عام ډېر زیات استعمالیږي. یو ته وایي پرسنل پروناون for person or people، کم چې د یو کس یا د خلکو دپاره استعمالیږي. لکه مخکې موږ چې څومره وویل دا پرسنل پروناون و، he she it they I you، دا ټول پرسنل پروناون و. هغه، زه، ته، هغوی، دا ټول پرسنل پروناون دي. دا د یو کس یا د خلکو دپاره استعمالیږي. possessive pronoun، possessive pronoun د ملکیت دپاره، یعنی د چا یو څیز دی او هغه د دغه څیز مالک دی، نو د هغه دپاره به possessive pronoun یا possessive form استعمالیږي. لکه زما، ستا، د هغوی وغیره. زما یعنی زما به یو څیزي، ستا یعنی ستا به یو څیزي، ته به د هغې مالک یې، نو دې دپاره possessive pronoun استعمالیږي. نو دلته موږ د دې دپاره دا یو ټیبل راوړی دی. اول په دې کې pronoun، بیا possessive pronoun، بیا sentence، یعنی د هغې دپاره په جمله کې استعمال. نو پرسنل پروناون چې کوم دی خو موږ ویلی دي، لکه I، زه،
د دې پوزیسیو فارم دی د ملکیت دپاره چې یو څیز ستایي نو هغې دپاره به استعمالیږي my یا mine زما. The book is mine. This book is mine. دا کتاب زما دی. mine زما. You ته. Yours ستا. This book is yours. دا کتاب ستا دی. yours استعمال شو ستا دپاره مطلب دا بوک دا کتاب ستا دی. he هغه د دې پوزیسیو فارم دی his د هغه مطلب د هغه به یو څیز وي. this book is his دا کتاب د هغه دی. she هغې د دې پوزیسیو فارم دی hers د هغې. this book is hers دا کتاب د هغې دی. نو د ښځې دپاره به hers استعمالیږي او د سړي دپاره به his استعمالیږي. it دا. its د هغه. the cat loves its home. پیشو د پیشو خپل کور خوښ دی. we مونږ. ours زمونږه. ours زمونږه. this home is ours دا کور زمونږه دی. they هغوی. theirs د هغوی. this home is theirs دا کور د هغوی دی. نو دلته په دې ټولو کې پوزیسیو چې کوم وو په دې کې د چا یو څیز وي نو د هغې دپاره به پوزیسیو پروناون استعمالیږي. دا ویډیو ډېره زیاته مهمه وه. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. دا ویډیو بار بار وګورئ دا ځان سره ولیکئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.